ټول هغه څه چې موږ پوهیږو له درې سرچینو څخه لاسته راغلي: دیني، فلسفي او یا هم ساینسي. دیني: د الله تعالی لخوا د انبیاء علیه السلام په واسطه بشر ته ښوول شوي. دویم فلسفي: فیلسوفان د فلسفي او منطق په اساس استدلال کړي او یو نتیجې ته رسیدلي. او دریم هم ساینسي: هغه پوهې چې په تجربي ثبوت شوي وي ساینس بلل کیږي. ډیری وخت پوهه او ساینس په یو معنا کارول کیږي، خو په اصل کې دا دوه مختلف تعریفونه لري. الف: پوهه د دری فارسي د دانش، د انګلیسي knowledge، د عربي ژبې د المعرفه کلمې معادله ده. ساینس ته په دری فارسي کې علم، په انګلیسي ساینس او په عربي کې هم علم وایي. ساینس څه ته وایي؟ ساینس د لاتیني کلمې ساینشیا څخه اخیستل شوی، د پوهې او پیژندنې په معنا ده. یعنی ساینس په لغت کې پوهې ته وایي او په اصطلاح کې هغه علم دی چې په تجربو استوار وي. ساینس یو منظمه تګلاره ده چې د شواهدو او تجربو څخه په استفادې د طبیعي نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کوي. تر ټولو ساده تعریف یې داسې کوو: ساینس هغه علم دی چې په تجربو ولاړ دی. ساینس د پوهې یوه برخه ده چې په کتنو او تجربو ولاړ دی او د طبیعي یا مادي نړۍ سره سروکار لري. هر هغه څه چې د طبیعي یا مادي نړۍ څخه پورته وي د ساینس تعریف ساحه کې ځای نه لري. ساینسپوهان د یو لړ منظمو تګلارو په واسطه نوي معلومات ترلاسه کوي چې د ساینسي میتودونو په نامه یادېږي. د ساینس او نورو علومو ترمنځ توپیر همدا علمي میتودونه شتون دی. کیمیا، فزیک، بیولوژي او نور دا ساینس نه بلکې د ساینس لاسته راوړنې دي. ساینس پخپله یو منظمه تګلاره ده د پوهې د لاسته راوړلو لپاره. د ساینس ډېرې څانګې د اولوجي وروستاړي سره ختمیږي چې د مطالعې یا سټډي اف په معنا ده، لکه بیولوژي، هیستولوژي او داسې نور. د پوهې شالید: انسان تل په دې هڅه کوي تر څو په هر څه پوه شي، ځکه انسان لټان طبیعت لري. د همدې کنجکاوۍ په سبب د همغې ورځې څخه چې انسان پر ځمکه پښه ایښي د پوهې په لټه کې دی، تر څو وکولی شي د خپل شاوخوا او طبیعت په اړه د څه شي، څنګه او ولې پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. پوهه د بشر د فکر او اړتیاوو سره بشپړتیا موندلی. فلسفه د میلاد د مخه شپږمه پیړۍ کې د تالس لخوا د الوهیت څخه بیل شو. د اسنادو له مخې تالس د فلسفې پیلوونکی دی. تالس ته د فلسفې پلار هم وایي. په کلاسیک دور کې ساینس او فلسفه په یو معنا کارېدل، یو بل سره نږدې اړیکې لرلې. په اروپا کې تر عصري دوره پورې ساینس د هرې منظمې پوهې پر ځای استعمالېده، حتی د فلسفي معادل استفاده کېده. د ساینس کلمه په خپل اصلي مفهوم نوې ده. پخوا به د دې پر ځای د طبیعي فلسفې نوم کارېده. په 18 میلادي پیړۍ کې د طبیعي فلسفه یعنې اوسنی ساینس په تدریج سره له فلسفې څخه ساینس د رنسانس دورې یعنې 1400 تر 1400 میلادي څخه وروسته پیل شو. خو علم یا پوهه د بشریت له پیدایښت سره پیل شوی. الله تعالی فرمایي: خلق الانسان علمه البیان. ژباړه: همغه انسان پیدا کړ او دته یې غږېدل ور زده کړل. د ساینس څانګې یا ویشنه: د 19 پیړۍ په لومړیو کې په ساینسي علومو کې ډېر پراختیا راغی. د ټولو علومو زده کړه د یو انسان د طاقت څخه وتلی کار دی. نو د زده کوونکو د مطالعې د اسانتیا لپاره ساینس په برخو وویشل شوې. د ساینس ویشنه هم د بېلابېلو تګلارو او ګټه اخیستنې په اساس څو ویشنې لري. دلته یو ویشنه موږ په لاندې ډول کوو: ساینس په څلورو برخو ویشل شوی. لومړی طبیعي پوهنې یا نیچرل ساینس. په طبیعي علومو کې د ساینسي میتودونو څخه یعنې د شواهدو او تجربو څخه ګټه اخیستل کیږي. د مادي او طبیعي نړۍ سره سروکار لري، لکه کیمیا، فزیک، بیولوژي، نجوم، ریاضیات او داسې نور. ټولنیز پوهنې یا سوشل ساینس. په ټولنیزو علومو کې د تجربو او کتنو څخه نه بلکې د روایتي او تاریخي معلومات څخه ګټه اخلي. د ټولنې او د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې څېړي، لکه ټولنپوهنه، ارواپوهنه، سیاستپوهنه، اقتصاد، وګړپوهنه، تاریخ، جغرافیه او داسې نور. دریم بشري پوهنې یا فارمل ساینس. د مانیز یعنې معنوي، ذهني، اخلاقي، کلتوري او ټولنیز کار او فعالیت په ساحو کې د انسان څېړنه کوي، لکه ریاضیات، فلسفه، منطق، کمپیوټر ساینس، اخلاق، ښکلاپوهنه، ادب پوهنه، ژبپوهنه او داسې نور. تطبیقي پوهنې یا اپلاید ساینس، لکه طب، انجینري، سوداګري، کرنه او مالداري، ټکنالوژي انجینري، حقوق، ژورنالیزم، موزیم، کتابتون علم، نظامي پوهنه، مدیریت، ترانسپورت، روغتیا، فضا پوهنه، خلا پوهنه، کمپیوټر ساینس او داسې نور. ځینې پوهان هم په دې باور دي چې ریاضي علم دی، ځینې علم نه بولي. هر یو خپل دلایل لري، خو مهمه دا چې ریاضي د طبیعت او تجربي علومو ژبه ده. ریاضیات په شمېر پوهنه، الجبر، هندسه او مثلثات ویشل شوی. طبیعي پوهنې هم په لاندې برخو ویشل شوي. لومړی بیولوژیکي پوهنې، د ژوندیو موجوداتو مطالعه. دویم فزیکي پوهنې، د غیر ژوندیو موجوداتو او شیانو مطالعه. بیولوژي بیا پر دوه برخو ویشل شوی: نبات پوهنه یا بوتاني او همدارنګه ژوپوهنه یا زولوژي.
دویم فزیکي ساینس. فزیکي ساینس یا فزیک کې لاندې څانګې شاملې دي: فزیک، کیمیا، ځمکپوهنه، ستورپوهنه، هواپوهنه، ریاضیات او داسې نور. زموږ ښوونیز نصاب ساینس په لاندې دوه برخو ویشي: طبیعي علوم چې سخت علوم هم یادوي، کیمیا، فزیک، بیولوژي، جیولوژي او ریاضیات. دویم ټولنیز علوم یا سوشل ساینس چې پوست علوم یا سافت ساینس یې هم نوموي. تاریخ، جغرافیه، سیاست، وګړپوهنه، ژبپوهنه او داسې نور په ټولنیز علومو کې راځي. د مخکیني لوست څخه کولی شو موږ ساینس ویشنه یا د ساینس څانګې پر یو دیاګرام وښیو. د دې لپاره ساینس لومړی په څلورو برخو ویشل کیږي: طبیعي پوهنې، بشري یا رسمي پوهنې، تطبیقي پوهنې، ټولنیز پوهنې. طبیعي پوهنې په خپل وار سره په دوو لویو برخو ویشل کیږي: فزیکي پوهنې او بیولوژیکي پوهنې. په فزیکي پوهنې کې کیمیا، فزیک، جغرافیه، ستورپوهنه، ځمکپوهنه، هواپوهنه، ریاضیات او داسې نور شامل دي. بیولوژیکي پوهنې هم پر دوو برخو ویشل کیږي: ژوپوهنه یا زولوژي او نبات پوهنه یا بوتاني. د نورو ښوونیزو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښ کړئ، نورو سره یې شریک کړئ. د مخکیني ویډیو لپاره دلته کلیک کړئ.